ستاسو په مخ کې ما د قرآن پاک یو آیت ذکر کړي. الله رب العزت فرمایي وهو يتولى الصالحين. وای الله رب العزت چې دی هغه د نیکانو سرفرست دی، ذمہدار دی، سرفرست دی. سرفرست دی ته ویل کېږي څوک چې د چا سرفرست سي، مشر سي، نو هغه د ټولو کارو بیا انتظام هم کوي او دغه ذمہواری واخلي، هر کار بیا هغه ورکوي. نو الله رب العزت چې دی هغه د نیکانو سرفرست دی. په دې آیت کې الله فرمایي چې الله د نیکانو سرفرست. اوس د یو شنی الک د یو بچی چې پلار سرفرست وي، نو هغه سرفرستی په مختلف انداز باندې ده. د هغه د تعلیم هم د سرفرستی ذمہوار دی، د هغه د بیماری د علاج هم هغه ذمہوار دی، د هغه د خوراک هم هغه ذمہوار دی، د هغه د کپړو هم ذمہوار دی. هغه کچېرې نقصان وکړي د هغه هم پلار ذمہوار دی. که د یو همسایه د کور د دروازې یا د کړکۍ شیشه ورماته کړي یا د موټر شیشه ورماته کړي، هم هغه خلک چې دی هغه د پلار څه چې دی هغه نقصان غواړي چې ستا به شي دا نقصان کړی دی، چونکې ته سرفرست دی لہذا د دې ته ذمہوار یې. نو په دغه وجه سرفرست چې وي هغه د ټولو شیانو ذمہوار وي، ټول شیان د ده په ذمه باندې وي. لکه یو کوچنی هلک چې خپل ملګري ته وایي زه حج ته ځم، یو مثال زه ورکوم چې زه حج ته ځم، د حج په موسم کې دی وایي زه حج ته ځم. نو هغه بل ملګری ورته وایي، هغه بل هلک چې دی هغه ورته وایي تا د حج دپاره دی پیسې جمع کړي دي؟ هغه ورته یا بیا پوښتنه ځینې کوي چې تا ویزه جوړه کړې، ویزه دې اخیستې ده؟ یا بیا ورته وایي ستا فلانی شی ستا پاسپورټ د فارشي کې انکار ورته کوي. اخر دا ورته وایي چې تا ته د حج طریقه معلومه ده؟ هغه ورته یا بیا ورته وایي هلته چې ته په مدینه منوره کې به چیرې اوسې هغه هوټل در معلوم دی؟ یا بیا ورته په مکه مکرمه کې به چیرې اوسې هغه ځای در معلوم دی؟ دی په انکار چې یا یعنی هره پوښتنه چې ځین وکړي ته ټیکټ اخیستی دی ورته یا. اخر هغه بل ملګری ورته وایي چې دا خو ډېره عجیبه خبره ده، ته وایي زه حج ته ځم خو یو دی د حج یو بندوبست هم نه دی کړی. بس هغه بل هلک خالي په خندا کې ورته وایي زه د خپل پلار سره ځم، زه د خپل سرفرست سره ځم. دا الفاظ چې ورته وویل بس د هغه بل هلک فورا خبره په سمجھ کې راغله چې چونکې د سرفرست سره ځي نو د دغه ټوله ذمہواریانې په مدینه منوره کې به چیرې اوسم، په مکه مکرمه کې به چیرې اوسم، او ټیکټ څنګه اخیستل کېږي، حج څنګه کېږي، دا ټولې طریقې چونکې د سرفرست سره روان دی، هغه سرفرست د دې شیانو ذمہوار دی. نو د دغه دوه الفاظو کې دغه هلک ته د ټولو سوالو جوابونه چې دغه یې ورکړه. اوس دغسې چې دی د نیکو خلکو لکه په آیت کې چې ما وویل وهو يتولى الصالحین، چې الله رب العزت د نیکانو سرفرست دی، یعنی الله رب العزت د نیکو خلکو د ټولو شانو ذمہوار دی، د هر بندوبست الله پاک به ذمہوار دی، د نقصان څخه ساتلو هم الله ذمہوار دی، دته فائدہ ګټه ورکول دام الله ذمہوار دی. خو صرف دا دی چې سړی نیک جوړ شي، بس د ګناه ماحول پرېږدي، د ګناه څخه ځان راوګوري، بس نیکی طرف ته روان شي او په نیکی باندې خپل ژوند تېروي. د دغه سړي چې دی بس الله رب العزت سرفرست. د یو هلک به پلار سرفرست وي، د بل هلک به اکا سرفرست وي، لیکن د چا چې الله سرفرست وي هغه دنیا او آخرت الله پاک ښایسته کوي، هغه شهنشاه دی، هغه د ټولو کارو بیا انتظام کوي الله رب العزت. په قرآن پاک کې د مریم رضی الله عنها دغه یو مسله زه لږ وضاحت وکړم. دا مریم علیه السلام نه ویل کېږي، دې ته مریم رضی الله عنها، چونکې دا نبی نه ده. علیه السلام چې دی هغه د فرشتو سره او د نبی سره دا شی خاص دی. خو که بیا داسې وي چې د نبیانو تذکره وي په هغې کې د مریم تذکره هم راسي بیا علیهم السلام ویلی شي، لیکن یوازې چې د مریم رضی الله عنها ذکر کوي هلته علیه السلام چې دی هغه نه ویل کېږي. لکه دا ډېر خلک چې د حضرت علي رضی الله عنه علیه السلام استعمالوي، زموږ علماو لیکلي چې دا صحیح نه دی، د هغه دپاره رضی الله عنها دغه چې دی دا استعمالول پکار دی. نو په قرآن پاک کې د مریم رضی الله عنها واقعه ذکر ده چې د هغې کفالت چې دی هغه زکریا علیه السلام د هغې کفالت کوي، د دې د خوراک د دغه شیانو بندوبست یې کوي. نو یو ټیم کې وایي هغه په یو سفر باندې ولاړی، په یو کار پسې ولاړی، هغه کار ډېر وچ، نو د ډېر وخت یې واخیستی. اخر ډېر په دې باندې سب پریشاني ورته لاحق شوه چې زه ورځم، داسې نه وي چې دغه مریم
هغه ته څه د خوراک بندوبست نه وي، د فاقې نه وي براغلی، د لوږې څه پریشانه سوي نه وي. وایي دی چې څنګه رالی فلما دخل علی زکریا المحراب وجد عندها رزقا. وایي کوم ټیم چې دی دننه شو مریم رضی الله عنها ته چې دی کوم ټیم ورلی چې ویې کتل هغې ته وایي بې موسمه پل پراته دي چې د هغه موسم نشته، هغه پل ورته پراته دي. نو دی څه ورته وایي یا مریم انا لکی هذا، ای مریم دا تا ته دغه خوراک د کوم ځای سره رالی؟ ته خو بې موسمه پل دی، تا ته چا درکړي؟ دا ورته وایي هو من عند الله، دا د الله له جانبه ما ته رالی. ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب، الله رب العزت چې چاته رزق ورکوي بغیر حساب یې ورکوي. الله رب العزت هر چاته بغیر حساب الله رزق ورکوي. یعنی دا په بیت المقدس په محراب کې به د الله عبادت کوي، په دا عبادت یې کوي، خوراک د الله د جانب ورته راتلی، بې موسمه پل پټ ورته راتلو. چونکې نیکه وه صالحه وه د الله عبادت یې کوي، په نیکۍ خپل ژوند تېروي، نو الله وهو یتولی الصالحین، الله پاک د صالحینو د نیکانو سرفرست دی، الله یې بندوبست کوي هرې خواست چې کوي. الله ته خو مشکله نه ده، نو الله یې بغیر اسبابو د دې بندوبست وکړي. هېڅوک نشته. زکریا علیه السلام د کفالت سړی دی، هغه ولاړی، هغه په سفر دی، نور یو څوک نشته، یوازې ده الله د خپل قدرت د خزانو سره الله پاک دې ته بندوبست کوي. نو په دغه وجه وهو یتولی الصالحین، الله د نیکانو سرفرست دی، الله د خوراک، د بیماری، د صحت، د هرې خوا الله پاک بندوبست کوي. حضرت هاجره رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام کور والا، داسې ابراهیم علیه السلام ته دی راوستل په مکه مکرمه کې چې بالکل سارا و دشتو، شین بوټی نه ولته، نه د اوبو یو بندوبست و، نو چې اوبه یې بیا به شین بوټی، نه درخته و، یو شی نه و، سخته ګرمي وه. د اسماعیل علیه السلام کوچنی و، دا ورسره و، دا غټه تفصیلي واقعه ده. دی په دا سارا کې پرېښول، دی چې ور روانېدی هغه ورته ته موږ ولې پرېږدې، خو ده ته دا حکم و چې ته به خبرې هم نه کوې. دویم وارې ورته په درېیم وارې د سوال ترتیب بدل کړي، وایي آیا تا ته د الله حکم دی چې ته موږ پرېږدې؟ د سر ورته وشوروي چې و ما ته د الله حکم دی، خبره نه ده کړې، سر یې وشوروي. نو هغې ورته فیضا لا یضیع، الله رب العزت چې دی اوس موږ نه ضایع کوي، بس د الله حکم دی الله مې نه ضایع کوي. چونکې نیکه وه نو بس کم خوراک لږ بندوبست چې و د اوبو د هر څه هغه خلاص شو، څو ورځې چې وسوې خوراک هر څه بندوبست ختم شو، اخر اوبه هم نشته، خوراک هم نشته. او کوچنی چې دی دا ظاهره خبر ده چې زنانه خوراک نه کوي، نو شیدو بندوبست هم نه کوي. دا صفا مروه چې کم د حاجیان چې هلته ځي هغه چکره چې لګوي، یو ور یو خواته منډې کې د بچي دپاره د اوبو خپل ځان د دپاره د اوبو بندوبست کوي، بیا خواته منډې کې بیا خواته، چونکې نیکه وه او د الله رب العزت وعده ده وهو یتولی الصالحین، الله رب العزت د نیکانو سرفرست دی، الله یې خیال ساتي. څه چکرونه یې پوره کول دلته د دې بچي اسماعیل علیه السلام چې پښه ووهله د هغه څه اوبه راووتلې، دا اوس چې دغه زمزم اوبه چې کوم کومه ده، دا کم سا چې دي د هغه دغه اوبه دي، نو هغه اوبه راووتلې. چونکې په آیت کې الله پاک ذمواري اخیستې ده وهو یتولی الصالحین، چې د نیکانو الله سرفرست دی. هر څوک چې نیک جوړ سي الله د خپل کارونه پوره کوي، که د دنیا کارونه وي، که د آخرت مسلې، که بیماري او که هر څومره پریشاني، چې نیک سړی جوړ سو الله رب العزت وعده ده چې الله پاک د هغو خیال ساتي، سرفرست دی. لکه پلار چې د بچي د هر شي ذمواره دی، د نقصان هم ذمواره دی او د فائدې دا غم ذمواره دی او د هر ضرورت دی ذمواره دی. نو داسې الله رب العزت چې دی پلار به د سړي څه ضرورت پوره کړي، ضرورتونه پوره کولو والا خو د الله ذات دی. نو الله رب العزت د نیک سړي، د نیکې زنانې، د نیکانو چې دی الله پاک ذمواره دی. نو په دغه وجه موږ د خپل ژوند چې دی هغه د نیکۍ طرف ته راغب وکړو، په نیکۍ طرف ته موږ روان شو. د موسی علیه السلام په باره کې راځي د چې د خضر علیه السلام سره روانو په سفر باندې د هغه څه علم زده کوي. هلته چې دوی یو ځای ولاړو، یو کلي ته ورلو، د هغه کلي والا ته چې دوی هغو د دوی د ډوډۍ یو بندوبست هم نه وکړي، غټه واقعه تفصیلي هغو بندوبست نه ورته وکړي. خضر علیه السلام را ولاړ شو، هلته یو دیوال و، ډېر کمزوری دیوال و، هغه دیوال یې برته جوړ کړي، ښه مضبوطه یې جوړ کړي. موسی علیه السلام ورته وایي دا خلکو زموږ د ډوډۍ پوښتنه هم نه وکړه، زموږ یې خیال هم نه وساتئ، ته الټه را ولاړ شوې د دوی د دیوال پسې ور جوړ کړي. خضر علیه السلام ورته وایي وایي دغه دیوال چې دی دا د دوه یتیمانو کوچنیانو دیوال دی، د هغو پلار وفات شوی دی او تر دې دیوال لاندې هغو دپاره خزانه پرته ده. نو که چیرې داسې وي چې دغه دیوال ونړېږي، د خزانه به ظاهره سي خلک به ځینې واخلي. کان ابوهما صالحا، د دوی پلار چې هغه ډېر نیک و. نو د هغه نیکۍ په وجه باندې الله پاک د دغه یتیمانو هم سرفرست دی.
وای څوک چې نیکی الله پاک بیا د زامنو د سو پښتو الله پاک بندوبست کوي تا هم الله سرفرست جوړی شي. نو کچیر ما په دغه د دیوال مضبوطه کوي چې د خزانه ځای نه سي کان ابوهما صالحا د دې پلار چې هغه نیکو نو په دغه وجه دغه الله رب العزت آیت او هو يتولى الصالحین چې الله د نیکانو سرفرست دی الله د بچانو به خالص. عمر بن عبد العزيز رحمۃ اللہ په باره کې راځي ډېر بهترینه خلیفہ تیر شوی دی. داغه په باره کې راځي وای دی چې ډېر شو حکومت یې کړی دی ډېر بهترینه بادشاہي یې کړی ده. د په باره کې راځي وای دی چې کم ټیم وفات کړي اخري وخت یو نو په دغه وخت کې یو ملګری ورسره ناس هغه ملګری ورته چې عمر تا د خپل بچانو سره ډېر ظلم وکړي د دوی 11 بچیانو لورانی مې 11 بچیانو وای تا د خپل بچانو سره ډېر ظلم وکړي دور تر ولی وای تر تعالی مخه چې کم بادشاہان تیرېدل هغه چې به وفات کېدل د خپل بچانو د اولاد د پاره ډېر جایدادونه پرېښول ډېر مځکې پرېښولې ډېر بانک بیلانس پیسې پرېښولې ته خو دا ټیم رواني آخري وخت دی خو د بچیانو دپاره د یو جایداد یو روپۍ یو شی دې نه پرېښي تا د خپل بچیانو سره ډېر ظلم وکړي ستا بچیان به څه کوي ته چې وفات شي. وایي ده ویل چې ما کښېنوئ ده چې وایي کښېنوئ وایي ده ورته ویل چې ما خپل بچیانو ته تربیت ورکړی دی په خپلو بچیانو مې الله پېژندلی دی تقوا ژوند مې ورکړی دا خپل بچیانو ته. نو دا د الله رب العزت وعده ده که زما بچیان چیرې نیکو وهو يتولى الصالحین الله د نیکانو سرفرست دی الله یې خیال ساتي. که چیرې دی بدکار او ګناهګار او دغه بیا زم نه یم ذمهوار د بدکار زم تایید نه کوم بیا دوی پوهېږي خپل عمل یې پوهېږي چونکې زما بچیان نیکان دي تقوا والا دي وهو يتولى الصالحین الله رب العزت د دې چې دی هغه نگهبان هم دی نگران هم دی سرفرست دی الله یې خیال ساتي. بیا چې دی وفات شو د وفات کېدو بعد د بعد چې کوم سړی په حکومت کې رالی یعنی مشر چې رالی لکه زموږ چې نن سبا وزیر اعظم دی د هغه وخت چې کوم بادشاه هغه رالی د هغه چې کمیټۍ راوغوښتله بیروکراسي چې ورته وایي هغه ټول راوغوښتل هغه ته وویل چې داسې سړی ماته راوښوي چې هغه ډېر امانتدار او صالح وي چې د فلانۍ صوبې ګورنر یې جوړ کړم خلکو چې ډېر نظر دوړاو کړي اخر د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په زوی باندې فیصله وکړه چې دا ډېر نیک هلک د ده زوی ګورنر جوړ کړي بیا بل د بل صوبې لپاره بل زوی ګورنر جوړ کړي. یو بزرګ وایي بزرګ دا وایي زما په خپلو سترګو باندې ولیدل زما په ژوند کې دا کیسه پیښ شوه چې د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه 11 زامنو د 11 صوبو ګورنران جوړ شو او کم خلکو چې تر دله مخه چې کم بادشاهانو چې د بچانو دپاره ډېر پیسې پرې شوي ډېر جایداد یې پرې شوي وایي ما په دا خپلو سترګو ولیدل چې د جامع مسجد په دروازه کې خیرات ټولوي